السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو په دې هیله چې ټول تاسو وجره د صحت په جامو کې پټ اوسئ زه یم تاسو ورو د لاغا کریمین په یو نوې ویډیو کې تاسو درنه حضور ته حاضر یم دوستانو زموږ نن ویډیو څنګه کولای شو خپل موبایل کې اعلانات بند کړو دوستانو کله چې موږ اپلیکیشن خپل موبایل کې راخلاصو انټرنیټ مو زموږ ان اوسېږي نو په دغه صورت کې موږ ته یو ایډز یا اعلان موږ ته راګي دوستانو چې هغه ایډز اعلان چې کوي دوستانو زیاتره یې بیان مصرفوي او زیاتره وخت خلک ډېر زیات پتنګوي دوستانو نو د دې حل لاره څه ده د دې مکمله طریقه سره دوستانو زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم د دې څخه مخکې زه تاسو طریقه وښیم دوستانو که چیرته تاسو زموږ چینل نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره هم دا سبسکرایب کړئ دا ویډیو درسره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو جنا برخمن شي دوستان زه راځم په ویډیو باندې شروع کوم تاسو به راشئ خپل د موبایل سیټینګ به راخلاص کړئ دوستانو تاسو به خپل د موبایل سیټینګ چې کله راخلاص کړئ دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو وګورئ دلته تاسو براشي مور کنکشن دوستان تاسو براشي ځینې موبایلونو کې کنکشن ته لیکلي اوسېږي او ځینې موبایلونو کې مور کنکشن کله چې مور کنکشن باندې دوستانو کلیک وکړئ د هغې څخه وروسته دوستان تاسو به دلته راشئ تاسو به له هېڅ سره غرض نه کوي دوستانو تاسو دلته وګورئ لومړی چې د ایرپلین موډ دی دویم چې د وي پی ان دی همدارنګه وای فای ډایرکټ دی پرایویټ ډي ان اس دوستانو دا وګورئ دغه پرایویټ ډي ان اس تاسو به دغه انتخاب کړئ دوستانو زه راځم پرایویټ ډي ان اس انتخابوم کله چې دوستانو پرایویټ ډي ان اس انتخاب کړئ دوستانو لومړنی اپشن دی که به څه وي دوستانو تاسو وګورئ select private DNS mode دوستان لومړی آف دی دویم اتوماتیک دی دویم چې دی دوستان دریم چې دی دوستانو private DNS provider host name نو دوستان تاسو به دلته څه کوئ دوستانو تاسو به په خپل ډي ان اس کې دغه کومه لیکنه چې ما تر سره کړې دوستان دغه لیکنه تاسو وګورئ دوستان دغه لیکنه به تاسو وکړئ dns.adguard.com تاسو به دا پکې ولیکئ دوستان کله چې دا ولیکئ دوستان هغې څخه وروسته به دوستان تاسو راشئ په سیف اپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو نو په دغه طریقې سره موږ دوستانو کولی شو خپل د موبایل هغه کوم اعلانات چې دي د انټرنیټ لارې موږ ته راکول کېږي موږ کولی شو چې بند یې کړو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې اوسېږي په اخره کې دوستانو بیا دا یادونه کوم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ دا چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ دا ویډیو سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نو دوستان مو جنا برخمن شي